او محترم مرګري بل پښتنه د قضا منځونه باره کې کړي د چې یو کس ته د نډیر منځونه قضا سوي دي د دې قضایي طریقه څنګه ده محترم مرګري قضا منځونو طریقه هغه څه د لکه څنګه چې سړی 15 وخت مونږ کوي همغه څه ده خو البته قضا دوه قسم منځونه دي یو هغه د چې د وخت معلوم وي چې وخت معلوم و همغه وخت نیت بکئی او دی به دغه قضایي راګرځي او قضایي راګرځولو کې به د فرض او قضایي دی واجب او قضایي وي یعنی د ماستن دی ویترو د سنت او قضایي نشته او کچیرته وخت د تم اوقات د معلوم نو ډیر منځونه قضا سوي دي نو بیا په دې طریقه باندې د پزړ کې قصد او اراده کوي نیت به د سکی مثال په تور باندې هر منځ سره به یو منځ قضا راګرځي مثلا داسې بزړ کې قصد کوي چې څومره د ماسپخین منځونه په ما باندې قضا دي په دې کې اولنې قضا منځ زرا ګرځوم او یا د مازیګر هم دغه سي د ماخام هم دغه سي نو ډیر منځونه د قضا راوړي امید د سیده با ذمہ فارغ سي دا فتاوا هندیه ده اول جلد صفحه 55